رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل وای تاسو د الله د یری نه وجاړئ او که جړه نه درځي نو ځان له په زور باندې جړه راولئ یعنی هسې د جړه شکل خو ځان له ساز کې ځکه چې دوزخیان به دومره وجاړي دومره به وجاړي د اوښکې به د هغوی په دې اننګو داسې را روانې لکه څنګه چې په لښتي کې اوبه روانې وي تر دې د اوښکې به ختمې شي د سترګو نه به وینې روانې شي او دومره وینې به د سترګو نه لاړې شي که په هغې کې کښتۍ کېښودې شي هغه به خم روانه شي لیکن دا جړه فریاد به هلته کې پیدا ورنه کړي بس د جړو د فریاد ځای صرف او صرف دنیا ده دا خبر یاد ساتئ دوه قسمه سترګې دي چې هغې باندې د دوزخ اور حرام دی یوه د مجاهد هغه سترګه چې کم په میدان جنگ کې د ملک د دین په دفاع کې د کافر مقابلې ته ویښه پاتې شوې وي یوه دغه سترګه ده او دویمه هغه سترګه ده چې هغې د الله جل جلاله د یرې نه جړلی وي د بخاري شریف حدیث ته د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی هغه فرمایي وای زما محبوب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایله سو فرمایل وای اوه قسمه خلک داسې دي چې هغه به د قیامت په ورځ باندې د الله جل جلاله د عرش د سور د لاندې به وي نو بیا دا هم او فرمایل په دې کې یو هغه کس هم دی چې هغه په تنخوایۍ کې د الله جل جلاله ذکر وکړي او د دې انسان د سترګو نه اوښکې وبهیږي څومره لوی د سعادت مقام دی څومره لویه خبره ده دا څومره خوند کوي چې انسان په نیمه شپې کې راپاسي هغه تهجد وکړي هغه اودس چار اندام وکړي او بیا راپاسي الله ته سر په سجود شي او بیا دا دواړه لاسونه کشکول کړي او الله ته د خپلو ګناهونو باندې جړاګانې کوي فریادونه ورته کوي او د سترګو نه تړمې اوښکې روانې وي والله د دې خوند چې چا منتلی دی د هغې نه تپوس وکړي چې د شپې په دغه پاسېدو کې او الله جل جلاله ته په جړه کولو کې او دغه رنګې الله جل جلاله ته فریاد کولو کې کم خوند چې دوی منتلی دی که نه هغه تپوس وکړه د هغې خلکو نه هغه یو شاعر پکې یو شعر ساز کړی دی څه وایي الله وی زه ملاویږم بنده تورو تورو شپو کې الله وی زه ملاویږم بنده تورو تورو شپو کې په جړا زه خوشحالیږم بنده تورو تورو شپو کې بنده خلک چې اوده شي بستره پرېږده راپاسه زما حمد او ثنا کړه زړه خالي کړه د وسواسه په رازونو زه پوهیږم بنده تورو تورو شپو کې په جړا زه خوشحالیږم بنده تورو تورو شپو کې نو باید پکار دی چې موږ د تهجد د عمل هغه خپل کړو هغې سره ځان بلد کړو زموږ علماو لیکلی دی انسان د ولایت مقام ته تر هغه وخته پورې نشي رسېدلی تر څو چې د انسان د تهجد عادات په خپل ځان کې نه راوستی بهر کې دا یو څو خبرې وې د موقع مناسبت سره مې تاسو ته وکړې الله جل جلاله دې موږ له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي هذا و آخر دعوا ان الحمد لله رب العالمین